خوشحالي ونو نن پتالا والا میدان چڑا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مینوالو اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. د تیر په شان پدای جوړ چوک باندې تیر وته ما شومان میولیدو د غاډو کې او د زاړه سامانونه راټولولو بوجه کې د باران علامات باران هم تقریبا اوریدو ولدي د مشمال لګیا دي د شان خواله ولرم دغه نمیم لګي پښتنه وکړي هغه در سره شریکوم خو بیا چې ما کته دغه والی سبم را روانو نو هغه سره لګي خبرې کو. السلام علیکم. علیکم. تاسو سنم نه جی زرداد او د کوم ځای دیوانه بابا. دیوانه بابا. دا ماشومان سب چې دي کنه دی دا دغه کې دا کبال راټولې نو تاسو وای دا ډیر ماشومان نه دي ماشومان دي هو لکه زه په حاله بیمار لکه تقریبا پټ 74 کې به غاړه چلاو فني 74 کې بیا دا غن ورستو بیمار شوم بس هغه بیمار مې بس ځان ماشومان چې دي کنه نو دی چې اکثر بیا نا وخت کور تر شي نو ساز رس فکرې یا لکه نا وخت کې نا وخت کې نه دی مخامخ الواد دي کنه جی ها او د دې لکه مور صاحب هغه هم نه جوړه ده هغه جی دا سوتوي دا چاړې دا ګونګي دا ها د دې لکه تاسو مطلب دویم ټبرم شته مړه دی ها هغه مړه ده نو بچی دي شته لوی نو شته خو جدا دي جدا دي خیال دي نه ساتي خیال هم یو څه غریبي دي څه یو د ساز وګورئ نو ول دوی چې کړه د چې کوم د ماشومان چې کوم مور د نغم چاړای دا الله پاک دې رحم وکړي ډیر لوی درد لري داخله کې په ارض دویم دریم کس باندې د درد او د ستونزې او دغه سره مختی لکه نور خبرې کو ها دا کوم خلک چې आवाज اوري سو ته ول غواړي ځهان چې بس دین سکیږي زموږ سره د غریبانو سره په دې ماشومان سبق ویلو کوشش نه کړي جی به دی باندې ما د درې به دا کو او یو کله دا شي چې کاپی شکل سره دا سامان هو ورکی دي کله نه کړ سکول کې ورکی خو لکه دی بیا خپل دغه ترولي غربت توجي ماشومان تاسو څنګه خې تاسو نوم نه ازلان څنګه خې تاسو نوم نه رحمان ها تاسو دا سره ټول ولر دوه اډو کې او کبار کله که سره ټول ولتاو مو ها لا دا دوه چې دا سبق سره د شوق شي سبق وي چې استاد یا ډاکټر جوړ شي ها او د غریبۍ په وجه نشو ویلې او کدا باران یو جړی او لکه نور ګرمي ته د خپل کار کوي نور پلار د خیال ساتي امور دی مور نه جوړه ده څه چلې ولا نه جوړه نه چاړې دا ګونګې دا څنګه ها نورونه دي نشته هغه مېرنې دي اته وای کنه چې دا کور دی راځي چې بار دراوځي کنه سامانونه راغونډې کنه نا وخت شي کور دی راځي بیا ډېر کنه ته ډېر زیات ماشوم نه وګمینول دا ماشوم چې دی دا تقریبا د 500 کالو وای کنه اجي سره 500 کالو دا وي او دا ماشوم چې دی به تقریبا چې د 2 کالو کا حکومت ماشومانو تاسو تاسو دا وای په اخر کې چې رقم کلی ماشومان چې نه جامع پیسې کلی اوستي کنه او په پوکړی د پیزار نو تاسو هم چې موږ داسې وي اثر پروسه کوي زنګ ورالي چپلې را لمورالي چپلې درل واخلي نور دل سوالي جامي او بیا چې نور واړې ویني او ته خپکیږي کنه تاسو بیا تاسو سره باندې چې تاسو جوړ شي ډاکټر کو استاد ډاکټر نور انټرنیټ نشم کولای خو ګومینوالو دا وره راکټ کې مجموعان دي لاسي مجموعان خو مونږه په وګو باندې چې کوم نه نو سواری یو ځای ته چکر لبیا یو کله بل ځای ته او که جبونه لګورونو 200 روپو پورې پیسې وسري او دي سار راوځي د خپل پلار د بیماری د وجه مور چې کوم نه چاړای دا بیمار ده د ماشومان راوځي هر دا وو کالو د 500 کالو ماشومان او د ګرځي کوسنه ګوري لار نه ګوري غر نه ګوري سم نه ګوري باران نه ګوري ګرمي نه ګوري ګرځي او دغه ډوکی راټولې یا دغه د کبار سامان راټولې خپل پلار لپاره خپل مور لپاره
لوی خدای دا زړګی مې دومره ډېر شوی چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوی د زړګو ټکورول مې وظیفه شوی پروا نشته دی که ځان عمره نه هېر شوی او د دې ماشومانو لپاره به یو شعر درته ویم زویه وایي که نه وای بابا د حاره چې راځې ماله رنګونه راوړه نه مې خوښېږي تماچې مه ټوپکونه راوړه زما ارمان دی چې طاقت د خپل وطن جوړ شمه ماله دوات قلمه ماله کتابونه راوړه ښه بچو دغه دا څه به ویل غواړې خلکو ته څه پیغام لرئ کوم ماشومان چې بې پیدې ګرځي که نه سکولونه نه وایي هغوی ته څه وایي چې سبق دې وایي که نه سبق دې وایي که نه ته ورته څه ویم زویه سبق دې وایي که نه او که نه ښه مشره زه الله پاک دې رحم وکړي مینور ستا آواز اوري دا ماما د دیوانه بابا دی ستا ټلیفون نمبر شته که نه موبایل که نه موبایل نمبر هم زه تاسو ته په دې سکرین باندې لیکم چې څه کومک کې او څه سره تاسو چې کوم دی نو منډه ترړه کولی شئ او د ماشومانو دپاره څه کار روزګار ولا شروع کولی شئ خاص کر دیوانه بابا خلک چې کوم نږدې نور خلک هم چې څوک په انسانیت مین دي که نه هغوی دې ته پیسې را لېږلی شي کومک ورسره کولی شئ د ماما دا نوم یو ځل بیا واورئ ماما ستاسو نوم دی زرداد او د دیوانه بابا که نه زرداد سوري زرداد نوم دی او چونکه دی بیمار دی نو زم بخښنه غواړم زرداد ته نوم دی دیوانه بابا دی ضلع بونیر دا کچ کچ ماشومان دي ګلونه دي ګلونه راځئ چې په عملي توګه د دې خلکو خدمت وکړو د دې دا زړونه د دې دا دردونه په خپلو دردونو په خپلو سینو پورې جوخ ونیسو الله پاک به رانه خوشحاله شي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني د ماشومانو د دردونو سره اجازت غواړم الله په امان